ستړي مشئ، په خیر راغلی ملګرو. زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. په دې ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. دا ویډیو چې دا د جاوا سکرپټ پروګرامینګ لینګویج اولنی ویډیو ده او په دې کې به زه تاسو ته لغونده کې انټروډکشن در کوم او هغې نه بعد موږ لغونده کې انوایرمنټ جوړو چې څنګه موږ جاوا سکرپټ سټارټ کو. نو کېدای شي ځینې خلک اول ځل راغلي او هغه به وایي چې پروګرامینګ جاوا سکرپټ دا څه شی نه دي. نو ډېر که سمپل یو انټرو درکړم دغې دپاره. پروګرامینګ لینګویج چې دی دا پروګرامینګ چې دی دا اصل کې کمپیوټر ته انسټرکشن ورکولو ته موږ وایو چې پروګرامینګ. نو پروګرامینګ سره کمپیوټر سره چې دی موږ په نیچرل لینګویج کې موږ خبرې نشو کولی. لکه زه چې تاسو سره په پښتو کې خبرې کوم، زه کمپیوټر سره پښتو کې خبرې نشم کولی ولې چې هغه پرې نه پوهېږي. کمپیوټر خپله ژبه ده او هغه په خپله ژبه پوهېږي. نو چې کمپیوټر ته باندې موږ څه کار کول غواړو نو پکار چې هغه کمپیوټر موږ د هغې په خپله ژبه کې پوهه کړو چې ته ماله دا کار وکړه. کمپیوټر به بیخي په وړوکي شیز باندې پوهه کې یعنې هغه کار نه کوي. بیخي صحیح ژبه ورسره به وی بلکل پرسایز انسټرکشنز به ورته ورکوي او دغه انسټرکشنز ورکولو ته چې دی موږ پروګرامینګ وایو. د کمپیوټر اصل کې ډېر زیات ژبې دي او جاوا سکرپټ چې دی یو ډېر زیات اهم ژبه ده. دا موږ ته مرسته کوي چې موږ ویب ډیولپمنټ کې موږ ته مرسته کوي چې موږ ویب پاڼې جوړې کړو، ویب سایټس ورته وایو. او دا چې دی ډېر زیات غټه ژبه ده او د دې زده کول ډېر زیات اهم دي ځکه چې دا که تاسو پروګرامینګ کوئ دا ژبه خامخا ستاسو مخې ته راځي. نو راځئ چې موږ بیا سټارټ واخلو چې دا د دې انوایرمنټ موږ څنګه جوړ کړو او د دې اولنی سټارټ موږ څنګه اخلو. راځئ ما سره. د جاوا سکرپټ اکسیکیوشن لپاره د هغې رن کولو لپاره موږ ته چې د براوزر پکار دی. د براوزر په مرسته باندې موږ چې د جاوا سکرپټ چې دی هغه رن کولی شو. لکه زه چې دی اوس دلته راځم ګوګل ته راځم، دلته ګوګل او بیا زه چې دی رایټ کې کلیک کوم په دې ځای کې او زه دلته کنسول ته راځم او په دې کنسول کې زه یوه کرښه جاوا سکرپټ به ولیکم او بیا په دې ځای کې براوزر به ما ته هیلپ کوي چې دا ایکسیکیوټ شي. لکه زه دلته لیکم console.log بیا دلته لیکم چې سلام ګرانو کتونکو. چې زه دا ولیکم انټر مې وکړو دلته تاسو ته ښکاري چې سلام ګرانو کتونکو راغللی. د دې مطلب دا دی چې ما دلته جاوا سکرپټ ولیکو، یو کمانډ مې ولیکو او هغه چې دی بیا د براوزر په مرسته باندې دلته واپس ایکسیکیوټ شو او ما ته چې دی ریزلټ مخې ته راغللی. د جاوا سکرپټ ایکسیکیوشن رن کولو لپاره موږ سره یو بل طریقه هم د کوم چې زما ډېره خوښیږي په خپله، هغه د ریپلیټ استعمال کول. دا یو ډېر ښه پلیټفارم دی کوم کې چې موږ جاوا سکرپټ او نور ډېر شیونه چې دی هغه کولی شو او بیا ایکسیکیوټ کولی شو. لکه زه دلته راغلی ما دې کې اکاونټ جوړ کړی دی خپل او چې اکاونټ جوړ کړي نو بیا تاسو ته دغه شان ته مخامخ کوم پیج چې دی دا تاسو ته ښکاري او په دې کې چې دی دلته هوم او دلته چې دی مای ریپلز ریپلیټس دې کې موږ جوړولی شو. خو اصل کې دې نه زما مین مقصد دا دی چې موږ به چې دی دې ځای کې جاوا سکرپټ لیکو او هغه به موږ سره خوا کې ایکسیکیوټ کېږي. زه نه غواړم چې زه چې دی یو بل ایډیټر کې چې دی جاوا سکرپټ کوم او زه بار براوزر ته راځم او په براوزر کې د هغې ایکسیکیوشن ګورم. نو دا چې دی په یو ځای کې چې دی موږ سره ډېر کار کېږي. زه دلته راغلم او زه چې دی دې بټن نه به کلیک ورکړم. اولنی ریپل ځان ته جوړ کړو، ریپلیټ ورته ویلی شو او موږ چې دی جاوا سکرپټ ټمپلیټ به وګورو. خو دلته چې دی موږ سره نوټ جیس د مرستې په ترو باندې هم چې دی موږ جاوا سکرپټ چې دی رن کولی شو. نو فلحال موږ به چې دی دا سلیکټ کړو او زه به دلته خپل دا پروجیکټ چې موږ سټارټ کوو دا ټوټوریل سم چې ورته وایو دې ته به زه نوم ورکړم چې جاوا سکرپټ
tutorial in پښتو او دا چې دی پبلیک دی مطلب تاسو هم بیا زما کوډ کتلی شئ زه به لینک چې دی لاندې په ویډیو کې کما ورکو او بیا زه دلته کریټ له کلیک ورکو دلته پکار چې راشي اوکې فایل چې دی دا فایل جوړ شو دا یو فایل جوړ شو ځان مې لغونه کې ښکته کو اوس تاسو ګورئ چې دلته موږ سره چې دی دې چپ طرف ته چې دی دا index.js فایل موږ سره جوړ شوی دی دغه د ټمپلیټ په تھرو باندې دلته چې دی موږ سره کنسول دی لکه دې ځای کې که موږ دې ځای کې څه کوډ لیکو نو دلته به چې دی د هغې رزلټ راوځي او دا سیمپل دی په یو ځای کې هر څه دي مخامخ تر چې زه دا لغونه کې غټ کړم چې زموږ دپاره شی اسان وي او دا دومره صحیح دی د ریپلیټ یو بل فایده دا ده چې دا چې دی که تاسو سره لیپټاپ کمپیوټر وغیره نه نو دا تاسو خپل موبایل کې هم راړولی شئ او په هغې کې هم دا صحیح مزیدار کار کولی شئ په هغې کې تاسو کوډ کولی شئ نو که داسې وړوکی کېږي زه وړوکی کولی شم دومره وړوکی کېږي لکه څنګه چې ما په براوزر کې رایټ کې کلیک کړی او بیا هلته انسپیکټ له تللی وم زه دلته چې دی هم کنسول ډوټ لوګ مغه شی دی او زه دلته ولیکم چې سلام ګرانو کتون دا دی ما ولیکو او دې ځای کې رن او دلته موږ سره د دې چې رزلټ راوخوتو دې ځای کې ډېر ښکلی ښکاري نو ځکه چې د دې استعمال به چې دی موږ راتلونکي ویډیوز کې هم کوو که تاسو ویژوال سټوډیو کوډ یوز کوئ یا بل ایډیټر یوز کوئ هغه هم تاسو یوز کولی شئ څه مسله هغې کې نشته دی خو دا ماته چې دی شخصي ماته دا ډېر ښه ښکاري موږ به ورو د بیګینرز نه ځو تقریبا ایډوانس لیول ته به چې دی موږ انشاءالله دا کورس رسو نو زه تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې دې ویډیو ته راغلی او انشاءالله زه دا امید لرم چې موږ به چې دی ټول آخره پورې دا ټوټوریل وچلو او تاسو اوس ماته اجازت راکوئ د خدای په امان